کړې ده چې یو زنانه ده د هغه شخصي مدرسه ده، شاګردانو ته په دې کې سبق وایي، درس ورته ورکوي، او لیکن هغه غریبان دي، فقیران دي. نو د هغه دپاره موږ کولی شو چې زکات په مال باندې ورته پکې والو د هغې د مدرسې دپاره. نو جواب دا دی کله چې هغه خپله فقیران دي، غریبانان دي، نو بلکل کولی شي چې د هغې دپاره زکات په مال باندې پکې والي او هغه به په شاګردانو دپاره استعمالوي. لکه د مدرسې یو مسؤل دی، کله چې هغه فقیر دی نو کولی شي هغه ته څوک زکات ورکړي. کله چې خپله مالداره دی او مدرسه د هغه شخصي ده نو بیا به هغه له څوک زکات نه ورکوي، مګر هله کولی شي کله چې هغه باندې قرض راوړي نو قرض په زکات باندې خلاصولی شي، او یا د زکات راواغېستلی شي فقراو طالبانو ته ورکړي شي، هغه په دې باندې خپله خرچه وکړي. نو دې صورت کې کولی شي. که دغه صورت نه وي او د مدرسې چې کوم متولي دی هغه مالدار وي نو بیا به له څوک زکات نه ورکوي. مدرسه باندې په خاص کر په تعمیر باندې زکات نه کېږي، مګر چې کله د مدرسې متولي څخه قرض راواخلي او بیا زکات کې دا قرض ورکولی شي یا دا راوالي په طالبانو باندې خوري نو انشاءالله به هم خوړلی شي. السلام علیکم ورحمت الله.